السلام علیکم ملګرو، عبدالرحیم حلیمي یم. نن مې درته بل ویډیو راوړی دی. ملګرو، نن مې درته ډېر ښکلی اپلیکیشن راوړی دی. تاسو څنګه کولی شئ د فلمونو په شاندې خپل عکسونه جوړ کړئ. د فلمونو پوسټر په شاندې عکسونه څنګه چې د فلم عکس وي هغسې تاسو خپل عکسونه جوړ کړئ. تاسو ته ملګرو نن به تاسو ته اپلیکیشن ښیم. ملګرو که تر اوسه زموږ چینل هم سبسکرایب کړی نه وي، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. ملګرو که په خوا کې هغه یوې غنټۍ نشان هم کلیک کړئ او په آل باندې یې راوړئ ملګرو، څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر ټولو مخکې تاسو ته ورسېږي. ملګرو که زموږ فیسبوک پیج ته نه یې تللي نو زموږ فیسبوک پیج ته هم لاړ شئ او زموږ فیسبوک پیج هم درسره لایک کړئ. ملګرو راځئ چې ویډیو درسره شروع کوم، نور یې نه اوږدوم. ملګرو راځئ تاسو به په انټرفیس باندې کلیک وکړو. ملګرو تاسو ته په یوټیوب کې به د ډسکرپشن لینک کې تاسو ته د اپلیکیشن لینک میلاو شي تاسو ته، او فیسبوک کې به تاسو ته بره میلاو شي. ملګرو تاسو هغه ځای څخه تاسو را ډاونلوډ کړئ پلی سټور څخه. ملګرو تاسو به سمپل په دې باندې به کلیک واخلئ. په دې چې کلیک واخیستلو تاسو به داسې انټرفیس یې خوشي کوي. تاسو که هر یو انتخابوئ، تاسو انتخابولی شئ. تاسو ګورئ زه دغه یو را انتخاب کړم. ملګرو تاسو ګورئ زه به سمپل په دې باندې به کلیک اخلم. چې په دې مې کلیک واخیستلو ماته به ګورئ سمپل زه به په دې باندې کلیک اخلم چې ماله ګیلري راشي. تاسو ګورئ ما په دې باندې کلیک واخیستلو ماله ګیلري راغله. زه به د دې څخه یو تصویر انتخاب کړم چې هغه تصویر به زه جوړ کړم. تاسو به سمپل په دې باندې کلیک وکړئ. ټیک کې دا هم چې ټیک کړو تاسو ګورئ ملګرو تصویر به دلته راکش کړي. تاسو یو تصویر درته راکش کړله. تاسو ګورئ تاسو ما دلته انتخاب کوم. ملګرو تاسو ګورئ زه نور دا ایډیټ کوم. دلته تاسو ګورئ دلته درته ښایم. دلته تاسو نوم لیکلی شئ. تاسو دلته کلرونه ورته چینج کوئ. دلته تاسو ته نور فریمونه هم راوړي. او دلته لاندې تاسو د سیو بټن آپشن درکوي. تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ. تاسو ته به تصویر سیو شي. تاسو ګورئ زموږ تصویر سیو شي. تاسو به سیو باندې کلیک واخلئ. ملګرو نننۍ ویډیو تر همدې ځای وه. ملګرو د خدای په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. عبدالرحیم حلیمي.